तो माँ को क्या हो गया? एक बाजार सिंगर है बाजार का खर्च करे गोरा ورته زه نشته منډي دا وګوره کنه تورخمه ګډ کلاو که تورخمه کلاو شه ظالمه ته ټینډیم څوک نه دی دا چیز تاسو जी अफगानिस्तान का कीड़ा ये देख रहे हैं, ये एक दिन का मलबा है, ज़्यादा दिन का नहीं, ये एक दिन का मलबा है। यहाँ पर ये बिल्कुल पानी बन जाता है जी। ये मलबा पड़ा हुआ है, जैसे कि आपको नजर, ये देखिए इधर आएगा, शायद पर कोई धमाका सना करे, पानी भी बड़ा खतरनाक होता है। पाकिस्तानी चावल की मार्केट से है मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारी बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मार्केट जो है वो किसी भी वक्त डाउन हो सकती है। अभी तो फिलहाल मार्केट में किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक رای پاکستان با ما خوبی نداره. وقتی که میوه و دانه ما میرسه پاکستان رای روان میکنه، وقتی که از خودش میرسه از پنجابی رو میره در افغانستان سودا میکنه. نفع افغانستان با پاکستان است. هیچ خداوند تعالی رای پاکستان هیچ واز نکنه. پاکستان ناڅاپه د خبرو لمې څخه وتښتېد. استانبول خبرې ولې ناکامې شوې؟ ولې پاکستان په لوی لاس نه غوښتل چې مذاکرات بریالي شي؟ ولې د خبرو پر ځای جنگ ته فضا برابروله چې له مخې امریکایي ډرون الوتکې کولی شي د پاکستان له خاورې د افغانستان هوایي حریم نقض کړي؟ دا هر څه د هغو پروژو یوه برخه وه چې عاصم منیر تر ټرمپ لخوا ورکړل شوی چې په تاریخ کې د مسلمانانو ملکونو ته داسې یو ګنده تاریخ پرېښود چې هیڅکله د بخښلو نه دی. یوه داسې فتوا دې صادره کړي چې په پاکستان کې روان جنګ پرې غیر عادلانه اعلان شي. خو اوس پاکستان په غیر مستقیم ډول د تورخم خلاصولو هڅې کوي. د دواګانو شرکتونه د بندېدو په حال کې دي. د الکترونیکي وسایلو شرکتونه هم د لوی اندېښنې سره مخ دي. د پاکستاني سوداګرو له قوله په منډیانو کې فروټ او سبزیجات خراب شول، نو دوی به د اعتراض په توګه د پارلمان مخې ته وغورځوي. همداراز مولانا فضل الرحمن د سوداګرو سره په خبري غونډه کې وویل پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول حکومت نشي زغملای. دا وویل چې پاکستان د وضعیت د سمون وړتیا لري، خو د گاونډي ورور پر خاوره داخلېدل او برید کول صحیح کار نه بولي. پاکستاني بي پیلوټ الوتکې خوست، کونړ او پکتیکا بمبار کړل چې د تورخم دروازه نه خلاص، ځکه چې اوس د پاکستان په منډیانو کې د دوی د فروټو او سبزیجاتو د خوسا کېدو او خرابېدو وخت شو. نو اوس په دوی کې رحم پیدا شو. په ریاض کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ بې پایله مذاکرات ترسره شول. په دې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې د نړۍ د سیاست یو توده موضوع ګرځېدلې ده. په استانبول کې د دوه لورو خبرې روانې وې، هیله ډېرې وې، ولس ته امید پیدا شوی و، خو پاکستان ناڅاپه د خبرو له میز څخه وتښتېد او اوربند یې هم مات کړ. خو پوښتنه دا ده چې د استانبول خبرې ولې ناکامې شوې؟ د استانبول مذاکرات د سولې لپاره یو ښه چانس و. دوه لورو اوربند کړی و، فضا نسبتا آرامه وه، خو پاکستاني لوري د خپلو شومو اهدافو د نه ترلاسه کېدو له وجې د مذاکراتو له میز څخه وتښتېد. په هغه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې روانې وې، نو په رسنیو کې هغه مهال ډېر راپورونه خپاره شول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې خبرې د اسلام آباد د غیر منطقي غوښتنو له امله بې نتیجې پای ته ورسېدې. پاکستاني پلاوی په خبرو کې لږ څه احساساتي چلن هم کوو، خو افغانستان له خپل لوري خبرې په ډېره حوصله‌مندۍ، منطقي او حسابي شکل پر مخ یوړې. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې ولې پاکستان په لوی لاس نه غوښتل چې مذاکرات بریالي شي؟ ولې د خبرو پر ځای جنگ ته فضا برابروله؟ حتی سمو د وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګنده کړې وه چې که د پاکستان او افغانستان مذاکرات ناکام شي نو موږ به نظامي اقدام وکړو او جګړې ته به داخل شو. د هغې مودې پر مهال دا ګونګسي هم خپرې شوې وې چې د پاکستان مذاکراتي پلاوی ادعا کړې وه چې دوی له امریکا سره داسې پټ تړون لري چې له مخې امریکایي ډرون الوتکې کولی شي د پاکستان له خاورې د افغانستان هوایي حریم نقض کړي. که د دې خبرو ترڅنګ د ټرمپ هغه څرګندونې په یاد کړو چې د باګرام ارې په اړه یې کړې وې، او یا د امریکا هغه پلانونه چې په مرکزي اسیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره یاد کړي وو، نو دا هر څه پر دې دلالت کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د ډیرو قدرتونو لپاره خورا مهم دی. د ټولو شواهدو په کتو سره داسې ښکاره کېده چې د مذاکراتو ناکامي یوازې د پاکستان خپله پریکړه نه وه، بلکې د امریکا له لورې د فشار او لارښوونې نتیجه وه. د بعضو شنونکو په وینا دا هر څه د هغو پروژو یوه برخه وه چې عاصم منیر تر ټرمپ لخوا ورکړل شوې وې. موخه یې دا وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د پراخېدو په بدل کې امریکا ته یو ځل بیا د سیمې په چارو کې د حضور زمینه برابره شي. د پاکستان واکداران هم لکه د ځینو نورو اسلامي هیوادونو چارواکو په شان دومره د امریکا د تأثیر لاندې راغلي
چې یوازې د خپل ژوند او خوندیتوب فکر کوي او د خپل ولس او قوم د حالاتو هیڅ په کیسه کې هم نه دي. همدارنګه ډېرې خبرې او کارونه د امریکا د لارښوونو تابع ګرځولي او د امریکا په غوښتنه عمل کړی. لکه څنګه چې موږ او تاسو د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف داسې شرموونکي چمچتوب په خپلو سترګو ولید چې له ورایه پکې د غلامۍ داسې نښې ښکاره کېدې چې ټرمپ که هر څه وغواړي نو کولی شي. شهباز شریف د ډېر چمچتوب د کفر د تأثیر له وجې ټرمپ ته یو داسې سلوټ وکړو چې په تاریخ کې د مسلمانانو ملکونو ته داسې یو ګنده تاریخ پرېښود چې هیڅکله د بخښلو نه دی. خو په هر حال که څه هم د ځینو سیاستوالو په نظر دا هر څه د امریکا پلان و، خو د افغانستان په تاریخ کې ډیری وخت د بهرنیو ځواکونو لومړی پلانونه د افغانانو د غیرت، ایماني ټینګښت او قربانیو له امله داسې منحل شوي چې دښمن ته د دې پلان د عملي کېدو فرصت نه دی پاتې شوی. زما د خپل برداشت له مخې که هغه مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه شوې وای، د افغانستان د ملت ترڅنګ به بغیر د ګلخانانو څخه د پاکستان باغیرته، عزتمند او بالخصوص هغه مظلوم قبایل پښتانه چې کلونه پرې د پاکستاني رژیم لخوا ظلمونه شوي د حق ملاتړ کوو او د افغانستان ترڅنګ کلک درېدل. له دې سره د سیمې ستر قدرتونه لکه روسیه او چین به هم د خپلو ستراتیژیکو ګټو له امله د افغانستان په څنګ کې درېدل. همداراز اسلامي امارت وویل پاکستانی پلاوي له افغان استازو غوښتي چې د ټي ټي پي ډلې غړي د افغانستان ته ولېږدوي او دا تضمین دې ورکړي چې له دې وروسته به په پاکستان کې امنیتي پیښې نه رامنځته کیږي. خو د افغان لوري په وینا په پاکستان کې امنیتي ستونزې اوږده مخینه نه لري او یو هیواد د بل هیواد امنیتي مسایل نشي حلولی. سرچینې دا هم تاییدوي چې افغان پلاوي منځګړو ته وړاندیز کړی چې د پاکستان خاوره او فضا د بل هیواد یا داعش له لوري د افغانستان پر ضد نه کارول کیږي. خو پاکستانی لوري دغه غوښتنه نه ده منلې. د دې ترڅنګ د افغان د مذاکره کوونکي پلاوي غړي رحمت الله نجیب ویلي چې د مذاکراتو په بهیر کې پاکستانی پلاوي له افغان پلاوي وغوښتل یو داسې فتوا دې صادره کړي چې په پاکستان کې روان جنگ پر غیر عادلانه اعلان شي. رحمت الله نجیب زیاته کړه منځګړو هم له دې غوښتنې ملاتړ وکړ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حساسیتونو پوره خبر نه ول. هغه دا هم څرګنده کړه افغان پلاوي په پیل کې دا ومنله چې فتوا صادرېدلی شي، خو ټینګار یې وکړ چې د داسې حکم صادرول د دارالافته دنده ده او د دې ادارې هره پریکړه باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وي، نه د شخصي غوښتنو یا بهرنیو فشارونو پر بنسټ. د رحمت الله نجیب د څرګندونو له مخې ممکن دا وضاحت پاکستان لوري ته د منلو وړ نه وي، خو همدا توپیرونه د دې لامل شول چې مذاکرات پرته له پای ته ورسیږي. نو له همدې وجې له دغه وروسته پاکستان د فشار دوه لارې وکارولې، د خبرو میز پرېښودل او د نظامي ګواښونو زیاتول. خو کله چې مذاکرات مات شول پاکستان د فشار دوهمه لار وکاروله، تورخم بندول. پاکستان فکر کوي چې افغانستان به مجبور شي، خو هر څه برعکس شول. افغانستان د بدیلو لارو فعالولو هڅې پیل کړې لکه د ایران، چین، قطر، روسیه، هند او ازبکستان سره نوې خبرې، تفاهمنامې او قراردادونه وشول. هند او ترکیه ته د اسلامي امارت د پلاوي سفرونه ځانګړي لاسته راوړنې درلودې. د موام لوجستیکي شرکت او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه. د ایران، ازبکستان او قطر پلاوي کابل ته تازه سفرونه پیل کړي. ترانزیت بلې خوا روان شو. افغانستان په خپل مسیر کې ثابت پاتې شو، خو پاکستان په خپل پلان کې راګیر شو. میلیونونه روپۍ تاوان وکړ، سوداګري په ټپه ودرېده. خو اوس پاکستان په غیر مستقیم ډول د تورخم خلاصولو هڅې کوي. د ماشومانو غوندې کله یوه بهانه او کله بله بهانه کوي ترڅو تورخم خلاص شي، ځکه چې افغانستان د پاکستان لپاره د ډالرو د راټولولو دویمه لوی منبع ده او د پاکستان صنعتي او صادراتي مارکیټ ټول په افغانستان ولاړ دی. د دواګانو شرکتونه د بندېدو په حال کې دي. د الکترونیکي وسایلو شرکتونه هم د لوی اندېښنې سره مخ دي. د پاکستاني سوداګرو له قوله په منډیانو کې فروټ او سبزیجات خراب شول. هر سوداګر په میلیونونو روپیو تاوانونه وکړل. پاکستاني سوداګر دواړو حکومتونو ته عذر او سوال کوي چې تورخم د خلاص کړي او دوی د نور نه ازمایي. د دې ترڅنګ په پاکستان پنجاب کې دهقان وژغورې ټولنې له افغانستان سره د لارو پر بندېدو احتجاج کړی. خپل حکومت ته خبرداری ورکړی چې که د دوی د حاصلاتو پر مخ لارې خلاصې نشي نو دوی به په ټول پنجاب کې احتجاجونه پیل کړي. دوی ویلي ټول کال یې خواري کړې او اوس چې د کچالو د حاصلاتو ټولولو وخت رسېدلی نو د افغانستان لارې پرې بندې دي. د کروندګرو دغه اتحادیې ویلي که حکومت د تازه سبزیجاتو او میوو پر وړاندې لارې خلاصې نه کړي نو دوی به د اعتراض په توګه د پارلمان مخې ته وغورځوي. همداراز مولانا فضل الرحمن د سوداګرو سره په خبري غونډه کې وویل پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول حکومت نشي زغملی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر سیاستونو توندې نیوکې کړې دي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانی سوداګرو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان حکومت له 20 کالو راهیسې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم خلک کډوالۍ ته اړ کړل، خو ترهګرۍ ورځ تر بلې زیاته شوې ده. هغه ویلي د طالبانو 4 کاله وشول چې افغانستان ته راغلي،
خو تاسې له شلو کالو راهیسې له ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان یئ. له سوات تر وزیرستانه پورې خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي. پاکستان په خپل کور کې خپل خلک کډوال کړل، خو ترهګرۍ بیا ولې پای ته ونه رسېده؟ هغه زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول حکومت نشي زغملی او هر وخت په دغه ډول موضوعاتو کې د افغانستان حکومتونه ملامتوي. د مولانا فضل الرحمن په خبره پاکستان په تیرو 16 لسیزو کې د افغان کډوالو په سر زیاتې پیسې اخیستي، خو اوس مهال دغه هیواد د سیمې په کچه له بدترینه وضعیت او اقتصادي سقوط سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې د کرزي او اشرف غني په دوره کې له هند سره د نږدېوالي له امله 10 کاله له هغوی سره وجنګېدل. اوس چې امارت دویم ځل واک ته ورسېد، پاکستان له امارت سره په جګړه بوخت دی. خو په ورته وخت کې د پاکستان مرستیال لومړی وزیر اسحاق ډار ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د پوځي اقدام نیت درلود، خو قطر مداخله وکړه، د منځګړیتوب وړاندیز یې وکړ او موضوع یې تر دې بریده وځنډوله چې پاکستان له پلان شوي عملیاتو تیر شو. ډار د اسلام آباد په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو مشران باید خپلې تګلارې له سره وارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان له افغان لوري هیڅ نامعقوله غوښتنه نه لري، خو له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د پاکستان زرګونه سرتیري وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. هغه وویل څنګه وکولای شم سترګې پټې کړم په داسې حال کې چې زموږ 4,000 پرسنل شهیدان شوي او شاوخوا 20,000 کسان ژوبل شوي دي. د ډار په وینا د قطر د بهرنیو چارو وزارت خبر شوی و چې پاکستان د افغانستان پر ضد عملیات پلانوي. همغه و چې دوحې د خبرو منځګړیتوب غوښتنه وکړه او وروسته هغه عملیات ودرول شول چې د همغه شپې لپاره برابر شوي وو. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي دوام او زیاتوالی د طالبانو د ناسم فکر پایله ده. ډار وویل چې پاکستان د وضعیت د سمون وړتیا لري، خو د گاونډي ورور پر خاوره داخلېدل او برید کول صحیح کار نه بولي. د ډار د څرګندونو له مخې د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرله پسې له پاکستان چارواکو سره اړیکه نیوله او خبر و چې اسلام آباد پلان لري اقدام وکړي، خو له قطر د پیغام ترلاسه کېدو وروسته حمله وځنډول شوه. هغه زیاتوي چې د قطر منځګړیتوب بالاخره کومه نتیجه ونه لرله او خپله قطر هم اوس پرې ناخوښه ښکاري. ډار دا هم ویلي چې څو ورځې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني تماس کې وړاندیز وکړ چې که پاکستان وغواړي د افغانستان، قطر، ترکیې او ایران په ګډون یو ګډ بحث او ناسته جوړېدای شي. هغه وایي ډېره لرې نه ده هغه ورځ چې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې ګډ عملیات کوي، نو غوره دا ده چې د سیمې دننه سوله ټینګه شي. د قطر حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او پخوا هم د دې ډول منځګړیتوب د ترسره کېدو کوم رسمي راپور نه دی خپور شوی. پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې ورته ادعاوې بیا تکراروي، خو د افغانستان اسلامي امارت دغه خبرې غیر مسؤلانه ګڼي او وایي چې د پاکستان د امنیتي ستونزو حل د دوی دنده نه ده. نو دا چې د ترکیې په استانبول کې د افغان او پاکستاني لورو ترمنځ خبرې پایلې ته ونه رسېدې، خو د دواړو لورو ترمنځ غوربند موجود و. خو د نومبر په 11 نیټه د سې شنبې په ورځ د هوایي بریدونو په ترڅ کې پاکستاني لوري دغه غوربند مات کړ. په دغه بریدونو کې پاکستاني بي پیلوټه الوتکې خوست، کونړ او پکتیکا بمبار کړل. په بریدونو کې 9 ښځې، ماشومان او ملکي کسان شهیدان او 15 نور ټپیان شول چې پکې یو جومات هم ویجاړ شو. د افغانستان اسلامي امارت په یو اعلامیه کې د سې شنبې د شپې بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص بلل او دا یې له ټولو منل شویو نړیوالو اصولو سره ښکاره ټکر یاد کړی دی. د اسلامي امارت اعلامیه کې راغلي چې له خپل هوایي او ځمکني حریم او ولس دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي چې د پاکستان د بزدلانه برید بیا په کور دننه او بهر هم خلک ډېر په غوسه کړي. لکه د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ماشومان او ښځو شهیدانول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. همداراز مولا عبدالسلام ضعیب هم د دغه بریدونو په غبرګون کې ویلي دا د پاکستاني لوري فساد او بزدلانه عمل دی. ښاغلي ضعیب زیاته کړې چې دا ډول کړنې د دې ښودنه کوي چې هغوی د سولې لپاره لیوالتیا او د سولې وړتیا دواړه نه لري. زلمي خلیزات هم پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان د یرغلګرو ځواکونو له لوري پر افغان خاوره د دغه بریدونو غندنه کړې ده. د دې هر څه وروسته چې د عاصم منیر او پاکستاني رژیم هر پلان شنډ او رسوا شو، نو یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار وایي ملګرو ملتونو ترې غوښتي چې له افغانستان سره د سوداګریزو لارو د تړلو پر پرېکړه بیا غور وکړي. اسحاق ډار زیاته کړې چې په دې اړه به د هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ د مشر عاصم منیر سره خبرې وکړي او په خبره یې ښایي دغه برخه کې مثبت ګام پورته کړي، یعنې تورخم خلاص کړي. خو د بلې خوا د افغانستان ټول ملت د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه دې نه خلاصوي، ځکه چې اوس د پاکستان په منډیانو کې د دوی د فروټو او سبزیجاتو د خوسا کېدو او خرابېدو وخت شو، نو اوس په دوی کې رحم پیدا شو. پاکستان اوس د افغانستان سره د خبرو د بیا پیل لپاره مجبوره شوی، نه یې فشار نتیجه ورکړه نه یې نظامي ګواښ. افغانستان پر خپل دریځ کلک ولاړ دی، بدیلې لارې پیدا کړې او د سیمې ملاتړ یې ترلاسه کړی. اوس پاکستان هڅه کوي د خبرو بله لمنه راونغاړي، خو دا ځل به میز د فشار نه بلکې د برابرۍ، احترام او واقعیت پر بنسټ جوړیږي. نو په همدغه اساس یو ځل بیا تازه د سعودي عربستان په منځګړیتوب
په ریاض کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ بې پایله مذاکرات ترسره شول. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ په ریاض کې د نااعلان شوو خبرو اترو لنډ پړاو ترسره شو، خو خبرې اترې پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېدې. پاکستاني ډان ورځپاڼې د خبرو اترو د پای ته د رسېدو دلیل د دواړو خواو پلاوي په خپلو دریځونو ټینګ پاتې کېدل یاد کړل. ویل کېږي چې د مذاکره کوونکو ټیم ځینې غړي د هغه پخواني پلاوي غړي دي چې استانبول ته تللي وو. پاکستاني سرچینو ویلي چې اسلام آباد د خبرو اترو په جریان کې دا واضح پیغام تکرار کړ چې اسلامي امارت باید د تحریک طالبان پاکستان، بلوچ بیلتون پالو او نور ترهګرو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د اسلامي امارت پلاوي هم په کلکه په خپل دریځ ولاړ دی او په پایله کې په خبرو اترو کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.